د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه غونډه شوې. غونډه کې چې د افغانانو بیلابیلو ټولنو قومي مخورو او ښځو ګډون کړی و، پکې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د پاکستان په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پیښې وڅېړي. په غونډه کې په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي پر افغانستان د پاکستان د بریدونو موخه د اسلام آباد شومو موخو ترلاسه کول دي. دا د پنجابي ریاست لخوا تقریبا د لسیزو رئیس د افغانستان پر مظلوم او محکوم ملت وحشیانه بریدونه په تمامه معنا د غندنو دي او په تمامه معنا د تمامو نړیوالو بشري وضعي قوانینو خلاف کار دی. دا د شریعت اسلامی خلاف کار دی. موږ باید متحد شو او متحدانه د دغه ابدي او ازلي دښمن په وړاندې یو ځای په یو غږ راپورته شو مبارزه وکړو. ملګرو، دا مهمه نه دی چې دا د چا په حاکمیت کې دا تجاوز شوی. دا د افغانستان پر وقار تجاوز دی. دا د افغانستان پر حیثیت او عزت تجاوز دی. دا د افغانستان په تمامي ارضیت تجاوز دی. په غونډه کې کالیفورنیا کې د افغانانو د کلتوري ټولنې مشر هم پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان له لوري د ملکي اهدافو د په نښه کولو په اړه بې پرې څېړنه وکړي. دغه کوم عمل چې شوی، دا کومې بمبارۍ چې شوي دي، بمبارۍ باندې ملکونه فتح کېږي نه، بمبارۍ باندې څوک د تاثیر لاندې راځي نه. زموږ د افغانانو تاریخ وګورئ، د نورو خلکو په یو ځای کې چې یو مرمۍ انفجار کوي یا یو مرمۍ لګیږي، خلک ترې نه په میلونو تښتي. اما زموږ په وطن باندې چې بمبار کیږي، زموږ ماشومان یې سیل ته راځي. نو زه دا وایم هغه ګاونډیانو ته چې دغه سوچ تاسو مه کوئ چې موږ به تاسو په ډېرو بمباریو باندې، موږ به تاسو په ډېرو وژنو باندې او موږ به تاسو په ډېرو فشارونو باندې خپل هغه شومو اهدافو ته قایل کې هیڅ کله نه. دا د افغان تاریخ دی او دا تاریخ تاسو ولولئ، ښه م لوستی دی، خو ولې په سترګې مو بدې دي. نه غواړئ چې زموږ او تاسو دا خپل وطن دا چې موږ خاوره چې کومه دا پرمختګ وکړي. د غونډې ګډونوالو په خپل لسمادیز پریکړه لیک کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی او د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. پریکړه لیک کې دغه راز ویل شوي چې د پاکستان په بریدونو کې تر ډیره ملکي وګړي او اهداف په نښه شوي او له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالې شورا پکې غوښتل شوي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د څلورو لسیزو جګړه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندل شي. پاکستان له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې پر افغانستان پرله پسې بریدونو ته دوام ورکړی او تر دې دمه یې سلګونه بېګناه افغانان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي.